السلام څه ورته وایي د محمد صلی الله علیه وسلم په دین یو راوځي او د امام صاحب په مذهب یو د دین او د مذهب په مابین کې فرق دی یو درې فرق به د الله پاک په توفیق درته ذکر کوم د دین او د مذهب په مابین کې درې فرق دي اول فرق د دین او د مذهب په مابین کې دا دی چې ګوره قرآني اصول څلور دي الله پاک فرمایي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا قرآن دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني دا سنت دی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى دا اجماع دا او فاعتبروا يا اولي الابصار دا قياس دی یعنی قرآني دلایل څلور او نبوي دلایل هم دا څلور مختصر درته وایم د دې څلورو اصولونو ثابت شوه مسائل دا دین دی د دې څلورو اصولونو ثابت شوه مسائل دا دین دی او د دې ثابت شوه مسائل او تشریحات او توضیحات دا مذهب دی د دین او د مذهب په مابین کې دا فرق اول فرق هم اول فرق څه شو د څلورو قرآني اصولونو د څلورو نبوي اصولونو ثابت شوه مسائل دا دین دی او د دې ثابت شوه مسائل او تشریحات دا مذهب لکه یو مثال ما تاسو ته ویل ثلاثه قروء مطلقه خزب عدت تیری دا دین دی خو د قروء ترجمه طهر دی او که حیض دی نو دا طهر والی یا حیض والی دی مذهبونه دي یو مجتهد تشریح په طهر کوي بل مجتهد تشریح په حیض باندې کوي دا مذهبونه نو یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دا دین دی او دا دوه تشریحات دي دوه مذهبونه شو کله تشریحات پنځه شي نو پنځه مذهبونه شي کله تشریحات څلور شي نو څلور مذهبونه شي وای په دې کې لس مذهبونه خو مدون مذهبونه څلور دي دا مدون څلور دي مذهبونه نورم ډیر دي مدون څلور په خبره پوه شو نو که تاسو ته ویلي چې تاسو د امام صاحب په مذهب یې که د محمد صلی الله علیه وسلم نو جواب راکړئ مختصر جواب د محمد صلی الله علیه وسلم په دین یو او د امام صاحب په مذهب یو دین او مذهب کې څه فرق دی قرآني او نبوي اصولونه ثابت شوه مسائل دین دي شاباس او د دې مسائل تشریحات دا مذهبونه دي دا یو فرق دویم فرق د دین او د مذهب په مابین کې دا شو چې د قرآني اصول او نبوي اصولونه یعنی د دلایل ثابت شوه مسائل دین شو او د دې د توضیحات او تشریحات مذهبونه شو نو دا توضیحات او تشریحات دا مجتهدین د خپل رائے مطابق دا تشریحات نو چې د خپل رائے مطابق کوي نو په دې کې احتمال د خطا او د صواب دواړو شته حدیث کې راځي بخاری شریف د خطای په صورت کې یو اجر دی او د ثواب په صورت کې دوه اجر دي بهر تقدیر احتمال د ثواب او د خطا دواړو شته په مذهب کې او په دین کې نشته یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دې مسله کې خطای نشته خو په دې تشریح کې خطای راځي کېدای شي امام صاحب په تشریح د حیض کې خطا شوی او الله ورته یو اجر ورکړي او که حق ته رسېدلی الله به دوه اجر ورکړي کېدای شي امام شافعي په تشریح د طهر کې خطا شوی که خطا یې الله به یو اجر ورکړي که حق ته رسېدلی الله به دوه اجر ورکړي د تشریح کې احتمال د خطا شته او اصلي مسله چې ثلاثه قروء دی په دې کې خطا نشته نو ګوره دویم فرق دا شو شاباسي چې په دین کې احتمال